په خصوصي بنسټونو کې دولتي ادارو په پرتله د کار د قانون ماتول ډیر لیدل کیږي. د کارګرانو اتحادیې رئیس وایي چې اوسمهال دولتي ادارو په پرتله خصوصي بنسټونه د کار قانون ډیر تر پښو لاندې کوي او زیاتوي چې کار د هر افغان بشري حق دی او خصوصي بنسټونو ته پکار ده چې د کار د قانون په مطابق له کارګر سره چلند وکړي. هغه له هېواد څخه د ځوانانو وتل، په مخدره توکو د روږدو کېدل او له وسلوال مخالفینو سره د دوی یوازې یو ځای کېدل د بیکارۍ ستر لاملونه په ګوته کوي. نور حال په چمتو شوي ریپورټ کې وګورئ. د کار او کارګرو د نړیوالې ورځې څخه د افغانستان د میډیاتیک بنسټ لمانځنه وکړه. د کارګرانو د نړیوالې ورځې په افغانستان او د نړۍ په اکثره هیوادونو کې لمانځل کیږي. افغان کارګران په دغه ورځ تر ډیره ځایه خپلې ستونزې دولت ته وړاندې کوي. د کارګرانو د اتحادیې رئیس معروف قادري په خصوصي بنسټونو نیوکه کوي چې دولتي ادارو په پرتله زیات د کار قانون تر پښو لاندې کوي او زیاتوي چې کار د هر افغان بشري حق دی او خصوصي بنسټونه باید د کار د قانون په مطابق له کارګرانو سره چلند وکړي. خصوصی از استخدام خانم‌ها به خاطر همین رخصتی‌هایشان ما این موارد داریم و در سکتور خصوصی بیشتر و بیشتر نقض میشه قانون. قراردادها معیاری نیست، قراردادها یک جانبه است. پس مجبوریت جوانای با استعداد ما که نیازمند به کار هستند، قراردادها یک جانبه است با جانب کارفرما تدوین میشه و میگه در گوشه از این امضا بکن. قادری وایي په هیواد کې نږدې 14 میلیونه خلک د کار پر شرایطو برابر دي خو کار نشته او هغه کارګر چې پر کار بوخت دي حقونه یې تر پښو لاندې کیږي. نوموړی جنګ او ناامني هغه لاملونه یادوي چې د افغان کارګرانو مخ ته لوی خنډ ګرځېدلی. بیکارا کار خواستیم. کار حق بشریش است و قانون اساسی ماده 48 صراحت داره کار حق هر افغان است. به این افغانا چرا این حق داده نمیشه؟ این حق بشری چرا نقض میشه؟ برای ازیا زمینه کار خواستیم و کار پایدار خواستیم. اخوا بیا مدني فعاله امیره ثاقب په خصوصي سکتور کې د ښځو له کمرنګه حضور څخه یادونه کوي او وایي چې د تیر کال په پرتله سږکال د خصوصي سکتور په کاري حوزو کې د ښځو د حضور فیصدي ښکته راغلی او د کارګرانو له رئیس څخه غواړي چې د ښځو د ظرفیت او تخصص د لوړولو په برخه کې زیاته توجه وکړي. متاسفانه در حوزه اقتصاد هیچ نوع آماری موجود نبود. یعنی حضور زنها در سکتور خصوصی به عنوان کارگر موجود نبود. دغه بنسټ په داسې حال کې د کار او کارګر د نړیوالې ورځ څخه لمانځنه کوي چې اوس هم د ارقامو پر بنسټ شاوخوا 13 میلیونه وګړي د کار پر شرایطو برابر کسان وزګار دي. په دغه ارقامو کې 50 سلنه وګړي د فقر او تنګدستۍ تر چتر لاندې ژوند تیروي. 5.5 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو او شاوخوا 1 میلیون بیا په مخدره توکو روږدي دي.